په د هغې نه بعد حدیث دی او په دې کې ډېره ناشنا دعاګانې دي. زه یم که دې حدیث کې چې کومې دعاګانې د مونږ یادې کړي نو غټه ګټه هغه مونږ وکړه او ډېر څه زمونږ په لاس راغلو. دا ډېر تفصیلي حدیث دی. په دې کې دي وعن علي رضی الله عنه علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مانځه ته پاڅېدو مونځ به شروع کو. نو دې ځکه اولنۍ مسله الى الصلاه عام خبره یې کړې ده. دی نه دي ویلي چې فرضي مونځ دی او که نفلي دی. مطلب دی چې د روانه دعا د هر منځ کې ویلی شي، که هغه فرضي او که هغه نفلي. بلکې په صحیح مسلم کې او امام ابو داود امام ترمذي چې کوم روایت راوړه په کې اوس ښه واضح دي. كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه المكتوبه فرضي منځ ته چې به ودرېدو. وفي رواية او په روایت کې دي كان اذا افتتح الصلاه او کله چې به مونږ شروع کوو کبره نو الله اکبر به ووایي ثم قال بیا به دا دعا وي. دا دعا ډېره اوږده دعا ده. یادولی ګران نه دي هغه چاته چې د هغه اراده او عزم هغه اوچتي. ځکه چې داسې خلک دي چې هغوی قرآن یادول دا خو اوس معمولي خبره شوې ده. خلک ورسره د کتب سته یادوي. نن مې د یو ځوان هلک په باره کې کتو چې پاکستانی دی په پنجاب کې لا جامعه کې دی سبق وی او هغه صحیح بخاري د تقریبا 2.5 حدیثونه سره د سندونو سره ټول یاد کړي دي. 2.5 حدیثونه سره د سندونو دی ټول یاد کړي. زموږ په شان دی ځوان هلک دی. دا نشته پکې چې سترګې درې دي یا غوږونه څلور دي او یا دا چې خېټه پورې نشتي شهوت یې نشتي یا عورت یې نشتي. نه هر څه شتي. نو هغه دغه حدیثونه یاد کړي ټول. او موږ یو دعا ما تاسو ته تېر شوي درس کې ګوره دا کار در کړی و چې تاسو به دا دعا یادوئ. ویلي مو که نه مو ویلې او درس په اخره کې به دا ورو. بس دا دعا معمولي اوږده ده خو یادول یې اسان دي. او که چېرته یو ملګری داسې وکړي تاسو هم لږ خپې لاس وهئ هر څه زموږ په اوږو مه راچوئ. که چېرته یو ملګری داسې وکړي چې دا دعاګانې په ښایسته طریقې سره ولیکي په کمپیوټر او سره د تخریج چې د پلاني کتاب کې ده او په دې ملګرو یې تقسیم کړي نو دا به د خیر کار وکړي. هلته موږ ټولو ډډې لګولي دي چې زموږ د ټولو طرف نه یو دی. موږ به صرف سبحان الله وایو دا به وایو چې یاره څه ناشنا خبرې دي څه ناشنا دعاګانې دي. نو که چېرته یو ملګری داسې وکړي که څوک کولی شي هم صحیح ده که نشي کولی نو بیا ما ته دا خبره دغه کوي چې نشي کولی نو زه به انشاءالله کوشش وکړم خو ما سره اکثر وخت لګي نو د هغې د لاسه بیا خبر رانه لیټ شي. دې کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله الله اکبر ووایي ثم قال بیا به دا دعا وي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ما خپل مخ وګرځو هغه رب ته چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې حنیفا په داسې حال کې چې د شرک نه مې مخ اړولی دی توحید طرف ته مې مخه ده. وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه. ان صلاتي یقینا زما مونځ ونسکي زما عبادتونه او قربانیانې ومحیای ومماتي زما ژوند تېرول او زما مرګ
لله رب العالمین دا ټول دا رب د پاره دی چې هغه د مخلوقاتو رب دی لا شریک له نشتی دا هغه سره شریک وبذلك امرت او په دې باندې ماته امر شوی دی وانا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه یم اللهم انت الملك یا الله ته باچای لا اله الا انت نشتی د عبادت حقدار مگر ته انت ربي وانا عبدك تزما ربي وزستا بنديما ظلمت نفسي د خپل نفس سره مې ډېر ظلمونه کړي دي واعترفت بذنبي او خپل ګناهونه منمه فاغفر لي ذنوبي جميعا يلا زما د ټول ګناهونه ماته وبخ انه لا يغفر الذنوب الا انت او یقینا یا الله ګناهونه نشي بخلی مگر ته واهدني لأحسن الأخلاق يلا ما تهدايتك خيستو أخلاق طرفته لا يهدي لأحسنها إلا أنت هدايتنا كيد خيستو أخلاق طرفته مقرته واصرف عني سيئها أو يلا بد أخلاق زمان واري لا يصرف عني سيئها إلا أنت أو بد أخلاق زمان نشر ولا مقرته لبيك وسعديك يلا ز حاضر ما تابداري مستا والخير كله في يديك او خير طول ستا بلا سنو كده والشر ليس إليك او ده شر نسبت بتاتا نكيجي يلا انا بك وإليك يلا ستا سبب سر موجود يم بدي دنيا كي زما اس زور طاقت نشي طول ستا طاقت ته وإليك وتاتا واپس كيگما تباركت وتعاليت يلا تبركتن على ذاتي وتعاليت وشت وباك ذاتي استغفرك واتوب اليك يلا بخانتنا وانا مدغنهونو او توبو باسم ورجوك ومستا طرفته دا دعا دينا مخيچا اوریدلو چاته یاد تاسو یاد خيو ملګری ته یاد او نور خیر خیریت دا جوي نئی مسئلے بیانی غنی مسئلے بھی بیانی کی دا حدیث صحیح مسلم کی دے سندی بالکل برابر دے علی بن ابی طالب بیان کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا سر پاس سوار لسو کالا ماخ کی او موتا تا چی دا اسا پورم نے یاد نو دینا بلغتا بدبختی سادا طول عمر لم یو دعا باندې موږ کړه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك خيرك بیروز یې موږ مزه نه کوي زمونږ نه یاره ته د هر څه پرې ده کوم چې ته وایې سبحانك اللهم وبحمدك دې څه معنی ده ځکه استاد کې یو کس راپاسم چې سبحانك اللهم څه مطلب دی چې دا خو پرې نور ته نه یادي دغه یو یاد ده په دې مضبوط شه خو دې کې ته څه وایې ته چې ودرېږې ته الله ته څه وایې دې خو هم جي پته نشته خریال نن سبا په څو کې چلیږي روپۍ د زر ریال نه 100 روپۍ جوړېږي د یو ډالر نه 100 روپۍ جوړېږي د یو ډالر نه 100 ریاله جوړېږي هغه چاړی راته هم بیانې هغه صفا خبرې چې نشي کولی په اشارو به راته بیان کې خو واضحه به یې کې او موږ ته د دې پته نشته چې راځي چې لمونځ کومه زه څه وایم الله ته دا لا پرېږدي چې زه دا اوږده دعا یاده کړمه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض او بیا راته د هغې ترجمه هم معلومه ته سوچ وکړې چې یو سړي ته دا دعا یاده سره د ترجمې او په مانځه کې وي نو په دې مانځه کې به د هغه څومره خوني او چې کله الله د هغه دا دعا قبوله کړي او په دې کې هغه دا ووایي الله ته چې یا الله ګناهونه راله ټول وبخه او دا سوال وکړو یا الله ښایسته اخلاق د هغې طرف ته زما هدایت وکړه او دی ووایي یا الله د بدو اخلاقو نه مې ساته او دی ووایي یا الله توبه مې قبوله کړه نو چې الله ورته دا دعا قبوله کړي پاتې څه شو د افسوس مقام دی او صرف هر څه په مولیانو ورته پل نه دي پکار چې مولیانو کمی کړی زه منم چې مولیانو کمی کړی خو په دې کې د عوامو هم کمی دی چې عوامو چېرته تپوس نه دی کړی د صحیح ده اکثر علماو موږ ته د دعاګانې نه دي یادې کړي ځکه چې د هغوی سره په کتاب کې او په مذهب کې هم دغه یوه دعا ده دا خو د هغوی غلطي شوه خو ته چېرته په دقه ملا پسې ورغلی چې د یوې دعا څه ترجمه ده
دا سبحانك اللهم چې تا موږ ته ښوولې ده د دې څه ترجمه ده ته خو دې ترجمې له هم نه یې ورغلی دا خو بیا کمی په تا کې هم دی که نه کمی په تا کې هم شو چې تا ته دغه یوې دعا ترجمه هم نه دی یاد او ځکه د منځونو دا حال دی واضح خبره منځونو کې چې خوند نشته ما ورته به پوهېږو نه چې موږ څه ووایو نو چې اوس یو کیرلا والا راولي او یا بنګالي راولي او یا چاینا والا راولي او یا جاپان والا راولي او زموږ په مخ کې خبرې کوي نو موږ د هغه د خبرو نه څه شو تنګ یو که نه تنګ یو تنګ شو ولې تنګ شو نه پوهېږو چې څه وایي حالانکه هغوی چې لګیا دي یو بل سره ډېر خوند وله ورکوي کېدای شي ډېرې قیمتي خبرې کوي خو ما تا سره د خبرو قدر نشته ځکه چې ما ورته پوهېږم چې دا څه دي نو موږ ورته وایو مړه څه دماغ راله خراب کړی بس خبرې ختمې کړي دغه شان چې یو سړی مونځ کې د منځه په ترجمه نه پوهېږي نو ده سره د دې منځه قدر نشته یوه او دویم که چېرته امام قرت اوږد کړو نو دی به تنګېږي تنګېږي به په دې ځکه چې هغه امام چې څه وایي دی ته نه دی خبر نو دی بیا چې بهر ته وځي دغه خبرې کوي دا زموږ د خلکو عامه طریقه ده نن یې مونځ اوږد کړو په کار خو دا او شاته بوډاګان دي او شاته غریبانان دي او شاته مزدوران دي دا خبرې درته یادې شي به دغسې اصل وجه دی نه بیانوي چې دا زه چې تنګ شوم نو دا زه په دې تنګ شوم چې زه د امام صاحب په تلاوت باندې نه پوهېدم دا اصل وجه ده نو دا دعا ډېره قیمتي دعا ده بیا په دې کې ډېرې مسلې دي چې ما خپل مخ وګرځو هغه رب ته چې ځمکه اسمانونه یې پیدا کړي دې مطلب دا دی چې یعنې دغه رب چې ما ته څه وایي هغه به کومه او چې د څه نه مې منع کوي نو هغه به نه کومه د دې مطلب دی مخ ګرځول د الله طرف ته حنیفا زه به د شرک نه همیشه لرې اوسم او همیشه به زما منهج او مسلک هغه د توحیدي وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو دا اعلان به کې بیا دا چې زما مونځ عبادات قربانیانې و محیای و مماتي لنډه ده چې زما ژوند او زما مرګ د چا دپاره شو د الله دپاره دی لا شریک له بیا په دې کې ده چې الله ما د خپل ځان سره ظلم کړی ظلمت نفسي نو ظلم بیا په یو څو قسمه دی یو خو هغه ظلم دی معروف چې د بل یو مخلوق د بل مخلوق سره ظلم کوي هغه واضحه دی یو هغه ظلم دی د ځان سره ظلم کول او هغه دا دی چې ته د خپل کمزورې بدن او د کمزوري سرمن او د کمزوري اډوکي ته د جهنم طرف ته راکاږي نو د خپل ځان سره ظلم کوي که نه اوس که ته په لاره کې یو کمزوری انسان رواني او ته وسپنه رواني د هغه سر لې راواچې ظلم دې وکړو که نه ظلم دې وکړو د کمزوري انسان سره چې هغه غریب خپله دفاع نه شوه کولی خپل جواب یې نه شو کولی تا ووو دغه شان ستا د بدن د جهنم په اور باندې طاقت نه لري او ته دا جهنم راکاږي او بوځي جهنم دا بدن راکاږي او بوځي جهنم ته غذاري ظلم دی وکړه خپل ځان سره نو هر قسمه ګناه کول د ځان سره ظلم دی بیا دا پکې و چې واعترفت بذنبي د خپلو ګناهونو اعتراف هم کوم او دا خبره الله په قرآن کې په سورة القیامه کې په سورة العادیات کې ذکر کړې ده وانه على ذلك لشهید او د انسان په دې خپل کوتاهۍ باندې او په خپلو ګناهونو باندې ګوام دی چې کړي مې دي بدیزي کې دا وایي چې الله ښایسته اخلاق راته وښایه وجه دا ده چې د خیر چینه چې کومه د هغه ښایسته اخلاق دي او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هغه سړي دپاره به په جنت کې په یو اوچت ځای کې الله کور او بنګله به ورله جوړوي ښایسته د چا چې اخلاق صحیح ښایسته وي یو حدیث کې راځي رسول سلم وایي د ټولو نه نږدې به د قیامت په ورځ ما ته هغه څوک چې اخلاق یې ښایسته وي
په دومره دعاګانو کې چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو مسله بیان کړه دلیل یې په دې باندې چې د اخلاقو دا خبره ډېره اهمه ده نو همیشه د الله نه ښایسته اخلاق غواړه او د بدن یو انسان دی بدن یې بدصورته دی نو د بدن د عیب پټېدی شي په ښایسته اخلاقو سره خو د اخلاقو عیب نه پټېږي د بدن په ښایست سره تک تور انسان بی بدرنگ بی مخ او پوز او وگونه بی خیسته نی نسب نبم کمزوری خود اخلاق دومره درون کړی چې هر سړی صفت کوي او د چا نه به دا وانوري چې یاره پلانې تور مخې یا پلانې غټ پوزې یا هغه پلانې چې نسب یې کمزوری دی یا هغه چیت او یا هغه لنډ او یا هغه پیړ او یا هغه نری د چا نه به وانوري خو چې د چا نه اوري ډېر ښه سړی دی خو یو سړی ډېر ښایسته دی تکې شنې سترګې او تک سپین او زیړ ویښته او دنګه باډي او اوچت نسب او بد اخلاقه دی هر سړی په مجلسونو کې دغه وي ډېر بد اخلاقه سړی دی نو د جسم هغه ښایست وله د اخلاقو هغه عیب پټ نه کو که پټې کو پټې نه کو او هغه بله د جسم هغه عیبونه چا پټ کړو د اخلاق او ښایست وله هغه عیبونه پټ کړو نو خپل اخلاق ښایسته ساتئ بیا دلته دا ووایي والشر لیس الیک یا الله چې د شر نسبت به تا ته نه کېږي دا مسله ما مخکې نورو درسونو کې بیانه کړې ده د دې ډېرې معنی محدثینو چې دا حدیث شرحه کړی بیان کړي خو واضحه به دې کې دا ده یو دا واضحه ده والشر لیس الیک چې یا الله هغه کار چې په هغې کې شر وي نو هغه تا پسې اسمانونو ته نه درخیږي ځکه چې قرآن کې دي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه الله ته نیک اعمال برخیږي نو دې ځای چې شر الله ته بره نه خیږي قبلیږي نه دویمه معنی ده د واضحه والشر لیس الیک چې یا الله د ګناه په لاره او د شر په لاره موږ تا ته نشو نږدې کېدی یو سړی که هغه عمل کوي چې به یې کې شر وي نو الله ته به نږدې شي نه نږدې کېږي درېیمه واضحه معنی او اکثر علما یې بیانوي هغه ده چې یا الله ستا په هر کار کې خیر دی او که چېرته پکې شر وي نو د هغې نسبت به تا ته نه کېږي په نسبت د الله په هر کار کې خیر دی ها کېدی شي چې په نسبت ته مخلوق پکې څه وي شر وي خو هغه به نسبت ته مخلوق په نسبت د الله پکې شر نشته لکه مثال یو سړی دی الله وله بچي نه ورکوي اوس د الله سبحانه وتعالی هر کار د حکمت نه ډک دی نو موږ خو داسې نشو کولی چې الله د شر راوستی دی په دې انسان باندې د شر نسبت به الله ته نه کوي ګوره پیریانو څومره ادبناک وغوي په سورة الجن کې الله وایي چې کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د وحي راغلی که نه هغه ته پیغمبري میلاو شو نو د دې اسمانونو چوکیداري شروع شوه نو د پیریانو به بیا د اسمان خبرې نشوې اورېدی نو د یو بل سره یې ووایي اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا یاره پته نشي چې د ځمکې والا دپاره د شر اراده شوې ده که نه الله د دوی دپاره خیر غواړي ګوره په شر کې د الله نوم وانه غستو وی پته نشي چې د ځمکې والا دپاره د شر اراده شوې ده که نه الله د دوی دپاره خیر غواړي نو په خیر کې الله یاد کو په شر کې یاد نه کو دا د هغوی ادب و د الله سره خو اوس دا یو سړی د بچي ولا الله نه ورکوي په نسبت د دې مخلوق دا شر دی بچی نه کېده مصیبت دی خو په نسبت د الله ته پته ده که دله زه اولاد ورکړم نو اولاد به نافرمانئ او یا کېدی شي دی د بچو د لاسه بېدینی شي یا کېدی شي ډېرې خبرې نو د الله د طرف نه څه شو خیر شو یو سړی دی مړ شو نو زامن یې خفه دي زموږ پلار مړ شو په نسبت د الله د خیر دی د هغه ژوند دغه ځای پورې و په دې کې به د هغه دپاره خیر و مخکې د هغه ژوند ښه نه و الله ته دې پته و
نو په نسبت د الله دا خیر دی. ها کیدای شي چې مخلوق ته نسبت کې بیا به شر خو الله ته به د شر نسبت نه کېږي. ولې؟ ځکه چې د الله په هر کار کې څه دی؟ خیر او حکمت دی. دای معنی شوه.